حضرت عثمان فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای د سهار خوب نه دی، دا د انسان رزق چې دی هغه څه پکې منع کوي، انسان په رزق کې کمی راځي. خو چې سړی یاره مولوي صاحب زما رزق نو څنګه کمیږي، زما خپل 80,000 روپۍ تنخواه معلومه ده، سرکاري ملازم یم. او پر دواړو سترګو بیا د خبره زده کړل، بیا په دماغ کې خبره در واچوله شیطان. خبره دا ده یو سړی الله رب العزت په یوه ډوډۍ مړوي، بل سړی الله رب العزت په دوم نه مړوي. ولې؟ دا چې په یوه یې موړ کې د دې څه معنا ده، چې په دوه یې مړوي هغه څه معنا ده؟ معنا دا ده چې په بسم الله شریفه کې برکت دی، په بسم الله شریفه کې برکت دی. نو که چیرې ته وایې چې یاره زه تنخواه اخلم 80,000 ده، نو دا 80,000 الله رب العزت ستا پر دې ځای در ولګي، د کور کار به دغې پاتې. صحیح شو؟ دا ستا 80,000 به الله رب العزت د غم در وساتي، د شر به در وساتي، د تکلیف به در وساتي، د مصیبتو به در وساتي. دا 80,000 به سمې دمې د کور ولګېږي. که ته وایې زه پرېوځم زما 80,000 بس معلومې دي، و پرېوځه ټیک ده صحیح ده، خو بیا به د اسپتال و د کچارۍ و د عدالت و د تاڼې پر لار هم څه روپۍ در څه ولاړې شي. اوس به نو منې که نه منې؟ دا هېڅوک د هېچا سره دښمني نه کوي، نه زما سره، نه د قرآن سره، نه د رسول سره، دا د ځان سره دښمني ده. یاره نو زه مجبور یم، بالکل مجبور یم، بس دغه مجبوره به دوزخ له راځي. حضرت عثمان فرمایي وایي د الله رسول فرمایي نوم الصبحة یمنع رزق، ستاسو په رزق کې کمی چې دغه راځي. نو رزق کمی خو د جهان دونه روپۍ لري وروره چې ګر سره تمامېدو وتلی دی، ولري بالکل لري، په دې کې شک نشته. تاسو به یو سړی داسې بېغمه بېده نه یې لیدلی چې بس بېغمه یم، خدای پاک د 50 کالو روپۍ راکړي، زه هېڅ ضرورت نه لرم. یو سړی به تی نه یې لیدلی. د سهار د هر مالدار سړی در دې غریب منډې نه وي، وایي او چغې نه وي. نو څنګه نو ته خې لرې د 50 کالو، بیا څنګه کیسه ده؟ الله رب العزت به ستا زړه در غني کړي. د الله رسول یو سړی راغی، د الله رسول یوه کجوره ورکړه، یوه کجوره د وغورځوله، یوه کجوره نو چې شته ما ته راکړله. پیغمبر اسلام ډېر خوابده سو. بل سړی راغلی، د الله رسول هغه ته یوه کجوره ورکړه. الحمدلله ماشاءالله یا رسول الله، ډېر ډېر کور ودان، تشکر شکریا جزاک الله، ډېره مهرباني. د الله رسول ته دونه خوند ورکړي، په کور کې 40 روپۍ پرتې وې، چا ته ویل ژر څه ام سلمې ته هغه 40 روپۍ پرتې دي، هغه راکړه چې راوړه، هغه یې ګردې ورکړي. صحیح شو؟ اوس تاسو اندازه ولګوئ، دا زما او ستا دا خبرې، دا قدم، دا ژوند، دا زموږ په اختیار نه دی، د الله رب العزت له جانبه دی. نو دا کم څوک چې روپۍ هر څه لري برکت یې نشته. یو سړی 5 زامن 8 زامن 10 زامن لري، پلار نه یې په شاد، پلار نه یې په آباد، مور نه یې په آباد، مور نه یې. نو دا څوک څه کوي؟ دا چې نه وای نو بیا به چی شوی؟ معلومه شوه. نو چې یو زوی هغه د خپل مور پلار ډېر فرمان بردار وي، دا ډېر ښه دی. که هغه 10 زامن چې د مور پلار نافرمانه وي، نو دا یو زوی معلوم، نو په یو کې برکت الله کښې شو، په نو کې نه دی ایښی. نو برکت دا معنا ده که ته وایې چې یاره زه خپل داسې دوکانداري لرم، داسې کاروبار لرم او داسې تنخواه لرم، ټیک ده تنخواه به یې منم، خو ته داسې وکړه دا ټیم پرېوځم. او که ته وایې زه پرېوځم پر دواړو سترګو، حرام نه دی، ناجایزه نه دی، ګناه نه ده. خو چې محمد رسول الله څه فرمایلي دي هغه خو به منو، هغه به خو زموږ ایمان وي. حضرت علي کرم الله وجهه پر ډوډۍ ناست یو سړي ته وویلې، یو حدیث یې ووایه، هغه دا زه نه منم، دا حدیث نه دی. ول که دا حدیث نه و، الله دې ما د دې ډوډۍ څخه ړوند ولاړ کړي، او که و تا نه منې بیا دې تا الله ړوند ولاړ کړي. قسم په خدای که دا ډوډۍ ختمه شوې، په سترګو ړوند شو ولاړ شو. د الله رسول په دربار کې یو سړی و، د ډېره تکبر بیا د مزغۍ کوږ نیولی نه. کله کله یو سړی، یو ملا، یو طالب، یو غریب، یو مجبور، یو عزیز مسکین، د ډېر دا سپرن ورته ګوري، مایي ورته ګوري، دا غاړه بیا کږه نیولې وله. وایي الله رب العزت دا غاړه د غشي ور کږه که تر مرګه کږه وه، بیا سمولی نه سوله، غاړه به کږه نه نشي. محمد رسول الله نسته و، د محمد رسول الله خبرې خو به یې، مجلس خو به یې، احادیث خو به یې ستا و. نو لحاظه چې د حدیث ځای رالی شو، مزغۍ به کوږ نه نشي، هېچ چا ته اختیار نشته، هېچ چا ته اختیار نشته. نو حضرت عثمان فرمایي چې رضی الله تعالی عنه نوم الصبحة یمنع رزق، رواه احمد و بیهقي. بیهقي و امام احمد، مسند امام احمد دا حدیث نقل کړی. سهار خوب چې دی دا د انسان په رزق کې کمی راولي. کمی دا نه معنا چې ته به پخوا ستا تنخواه 80,000 او اوس 10,000 کمې شوې تا ته میلاو شي، یا په دغه چې کوم رزق الله درکړی، تنخواه درکړې، په هغه کې به الله برکتونه ټول کړي، برکتونه به ټول شي.
بیا فاطمه فرمایي رضی الله تعالی عنها، دا هم د بیهقي حدیث دی، وی 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 مر بي رسول الله صلى الله وانا مستجعه مصبحه فحركني برجلي. وی زه پرته وم، فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها فرمایي ډېره پر پیغمبر علیه السلام ګرانه وه. وی بدوم چا په پښه وښورولم، چې وښورولم نو ماته ویلې زوی قومي اشهدي رزق ربک، پورته شه د الله په دربار کې د رزق، دا ټیم د رزق تقسیمېدو ټیم دی، ته پرته یې پورته شه د الله سره رزق وغواړه او ولا تکوني من الغافلین، داسې مه کوه چې دا ټیم ته پرته یې ته بېده یې. فاطمه ده رضی الله تعالی عنها، پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي زه بېده وم یوه ورځ، صحیح ده، ګناه نه ده. عجبه بله درته کوم، دا شیخ صاحب رحمه الله، شیخ زکریا صاحب ډېر عظیم شخص تېر سوی، فضایل اعمال ته یې مه ګورئ، ډېر لوړ سړی تېر سوی دی. په مدینه شریفه کې جنت البقیع کې تقریبا د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها پښو ته نږدې قبر دی، هلته ډېرو مهاجر د مدني هجرت یې دورې کړی. د یو حدیث نقل کړی دی، ورځ په مسجد کې یو څوک بیده دی، د الله رسول و حضرت علي کرم الله وجهه الورثه دی راپورته کړي، دی ورلی راپورته کړي. بیا پیغمبر حضرت علي کرم الله وجهه پوښتنه وکړه، ول تا ولې نه راپورته کوئ؟ په خبره کې سوچ چې تم تیر سولې، نږدې ورته تیر سوې، سلام دې ځینې بند دی، نه پېژنې که څنګه، نو ماته دې ولې وویل؟ کله کله یو سړی چس نو دا کار تنګ کولی سو، تا ولې ماته وویلې؟ پیغمبر علیه السلام حضرت علي کرم الله وجهه ته ویل ما په دې درته ویل که ما پر ده غږ کړی وی او د انکار کړی چې نه پورته کېږم، دی کافر کېدی په دې خبره. نو تا ته مو ویل که تا ته ویلې په دې نه کافر کېدی، که تا ته ویل چې زه نه پورته کېږم بیا نه کافر کېدی، او چې ما ته ویلې نو ما په دې. څونه عظیم شخص دی چې یو د یو سړي د ایمان خیال ورسره دی، خدا نه خواسته دی نه په غلطي کې د ایمان جنې ولاړ شي، صحیح سو. نو دلته چې یو سړی وایي زه د پیغمبر علیه السلام خبره نه منم، نو چې پیغمبر علیه السلام خبره نه منې نو دی منې، نو ته محمد رسول الله نه منې چې بیا خبره نه منل کېږي. نو که یو سړی وایي یا زه پیغمبر علیه السلام منم خبرې نه منم، بله ورځ یو چا ویلی، یو چا میسیج راوکړ، ول مولوي صاحب موږ په یو ځای کې ناست ډوډۍ مې خوړله، ول ډوډۍ چې مې خوړله بیا چې خلک ناست خیر ستا بیان کیسه شروع شوه، ول مولوي صاحب ښه بیان کوي خو دا دی بس یو کمی پکې ستا، څه کمی پکې ستا؟ یو بل ته وایي صوفي جان نه دی، صوفي جان ګایېږي، نور اخرۍ لګر درته ناست. ویلې ول د ده د مسجد مخ ته یو کسابه ده، نو د دا کسابې والا تار روزل دا به بندوي، مچان دي ګند دی وینې او بل مولوي صاحب تنګول. نو بس کسابې والا را ولاړ سولو، 1 کیلو غوښې ور شروع کړلې، 1 کیلو د غوښې غوښې ور شروع کړلې، ول هغه مولوي صاحب د پر خوله یې لاس نیولی دی، اوس هېڅ هم نه ورته وایي. ما ویلې یاره دا زما د قصاب ډېر ښه سړی دی، ډېر زبردست. ما هلته راځئ پوښتنه جنې وکړئ چې مولوي صاحب په کال هم د کور دپاره له تاسو غوښه اخیستې ده؟ په کال مولوي صاحب د دې طالبانو دپاره ستاسې غوښه اخیستې ده؟ او دا راوښیه چې په بسته کال باندې ته 1 کیلو غوښه زما طالبان ته ورکړې؟ ما نه، ما ته نه، زه د خاورې وخورم، دا طالبان ته ورکړې ده. نو بیا وایي دا رقم خبرې کوي، دوی منم بیان یې منم، الله دې وساتي، الحمدلله ما ته الله داسې زورور ژوند را کړی دی، ما له پرتې خندا راځي، صحیح ده، ما له پرتې خندا راځي. اته چې کله 300 روپۍ پټې راوړې ما ته راکړي، صحیح ده. الله رب دا الله عظیمه مهرباني ده، که ما ستې روپۍ ته پام وای اوس ما ته سترګې مړې نیولې وای، همبر سړی ول مولوي صاحب ته وراسي زمر سره ډوډۍ وخورم، ما ډوډۍ نه سره خو ولې ما بیا ما ته سترګې مړې نیولې او دا ډېر زور راته غواړي، دلته ایس غوړان راځي چې ته ووینې، صحیح ده. بیا دې خبرې وکړي، نو وجه دا ده چې زه د الله په خاطر در سره کوم، الله په خاطر کوم، اس ما ته خدای پاک د اسمان څخه الله د خپل غیب څخه ما ته راکړي، غیبي خزانه نه دي، لوی نه کوم، لا اله الا الله، الله دې ما ته لوی نه را نصیب کړي. و صرف د خلکو سره ژوند تېرول د ملایان ته ولې خلک په کم نظر ګوري؟ ولې مولوي صاحب 3 منټه جمعه ټیم پر سوي دي، مولوي صاحب اجي صاحب نه دی راغلی دی، ولې مولوي صاحب جمعه نه دري؟ دا خو منی یو، ولې جمعه نه وایي اجي صاحب نه دی راغلی؟ نو ته د اجي صاحب غلام یې، امام یې ته، ستا د الله اکبر بعد دی الله اکبر کوي، او دلته څنګه ته دا خبرې کوي؟ او زما کتاب نه دی، زه په جنو کې را روان یم، د جمعه ټیم پر دی د مخه چې ما ته نه دري چې مولوي صاحب را روان دی، ما دا رقم قانون جوړ کړی دی. د جمعې په ورځ زموږ جمعات کېږي، زه 2 منټه مخکې جمعات دروم، زه الحمدلله وایم د ګړۍ ټیم پر
زه دا نه کوم چې ستا 5 منټه زه در ضایع کوم. کشنیان بچیان پر روډ څوک ولاړ، یو زنانه په موټر کې را روانه، د اسکول کشني بچیان په موټران کې تا ورو روډ بند کړی دی، ورته جوړېدلی یوه ګنټه لمونځ ځنډی د ملایانو غریبانو ستی په نبض سر نه خلاصېږي، په دغه نبض د دې سر خلاص کړي بیا 3 روپۍ مور کوي، بیا به سره ګوري. دلته وروره نیمه ګنټه لمونځ ځنډی، دلته بیان ځنډی، دلته د لیکلي دي چې لمونځ پر 2 بجې دی او دلته پر 2:30 بجې دی، خلک دا څه وایي؟ حضرت عثمان فرمایي رضی الله تعالی عنہ، وین د الله رسول فرمایي، حضرت عثمان روایت دی، وای نوم صبحه یمنع رزق، د سهار خوب چې دی د انسان په رزق کې کمی راولي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها وای ماته پیغمبر علیه السلام ول پورته صدا څه کوي، ولا تكوني من الغافلين، سار وخت ما پرېوځه. نو څه وکړم؟ فان الله عز وجل يقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، د پیشلمې سه ونسه د سهار د لمر خطو پرې په دغه ټیم کې الله رب العزت د انسانانو رزقونه تقسیموي. ما پرېوځه، بیهقي حدیث دی. سید په خبره خو سر خلاص هو